څنګه چې موږ او تاسو وینو دلته موږ یو عدد لرو 350 دا په دې معنی چې یعنې 300 د سلیزو په خانه کې دي دې خوا که موږ وګورو موږ 3 دانې لویې مربع لرو چې هره یوه دا لویه مربع ځان کې 100 دانې نورې کوچنۍ مربع لري دا په دې معنی چې زموږ دغه 3 لویې مربع 300 دي 300 یعنې چې 3 د سلیزو په خانه کې دي 3 د سلیزو په خانه کې وروسته له 300 موږ 50 نور لرو 50 دا 15 یعنې موږ سره 15 ګروپه د لسو یعنې 15 د لسیزو په خانه کې دي 15 د لسیزو په خانه کې دي 1 2 3 4 5 دا هم 15 دانې لس یا 15 دانې لسیزه وروسته له لسیزو موږ لرو چې دا د یویزو په خانه کې دي 1 2 3 4 5 6 دا هم دانې یا دانې یویز دا هم د یویزو په خانه کې دي او موږ غواړو له دنه 250 منفي کړو یا غواړو موږ ورنه 2 دانې سله 15 دانې لسه او یو دانه هم یو منفي کړو نو زه له تاسو څخه غواړم چې ویډیو ودروئ او خپله یې حل کړئ ښه اوس راځئ چې په ګډه یې سره حل کړو که موږ غواړو له یو عدد نه بل عدد منفي کړو یا ورنه کمې کړو نو موږ پیل له یویزو نه کوو موږ په لومړي سال کې د یویزو په خانه کې ولرل او هغه نه غواړو دغه یو دانه یویز کم کړو دا یو یویز ترې کموو یا لرې کوو یې نو موږ سره څو پاتې کېږي موږ سره شپږ پاتې کېږي نو 1 منفي یو مساوي کېږي له شپږو سره وروسته له یویز نه راځو د لسیزو خانې ته یعنې د لسیزو خانه کموو موږ په لومړي سر کې 15 د لسیزو په خانه کې لرل او هغه نه غواړو دا 15 لرې کړو هغه نه غواړو دغه 15 لرې کړو یا دا 15 ترې کم کړو 1 2 3 4 5 نو موږ ټول لرې کړل 15 مو لرې کړل موږ سره هیڅ نه پاتې کېږي نو موږ سره د لسیزو په خانه کې 0 پاتې کېږي 15 منفي 15 مساوي کېږي له 0 سره وروسته د لسیزو خانې نه راځو د سلیزو خانه منفي کوو موږ سره په لومړي کې د لسیزو په خانه کې 3 و او هغه نه غواړو دا 2 کم کړو هغه نه غواړو دغه 2 کم کړو دا 2 ترې لرې کوو 1 2 نو موږ سره څو پاتې کېږي موږ سره یو پاتې کېږي 3 منفي 2 3 منفي 2 مساوي کېږي له یو سره زموږ د منفي حاصل 1.6 دا په دې معنی چې موږ سره د یویزو په خانه کې 7 دانې وي او هغه نه موږ یو دانه کم که موږ سره 6 پاتې سو د لسیزو په خانه کې موږ سره 15 ګروپه د لسو وه هغه نه مو ټول لرې کړل یعنې 15 واړه مو ټول ترې لرې کړل نو موږ سره هیڅ نه پاتې کېږي د هغه له خاطره موږ د لسیزو په خانه کې 0 لیکلی دی او د سلیزو په خانه کې موږ سره 3 ګروپه د سلو وه او موږ ترې 2 ګروپه د سلو لرې کړل موږ سره یو پاتې سو نو د هغه له خاطره موږ د لسیزو په خانه کې یو لیکلی دی